د خجران خسرې لمبې د پکې ګیر یم استاد مینې خو کیسې د پکې ګیر یم هی جانانه رانه لاړې بې وفا شوې زما مره د زلکدن وړې سلګې د پکې ګیر یم. سلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول لار و بر د یوې ونې ګلونه پښتانه په صحت په جامو کې وي، روغ و جوړ وي. او الله نه یې روغ غواړم چې راته روغ و جوړ وي. د للمدین صاحب د پیج نه درسه مخاطب یم او یو مات ګوډ غزل درسه په ویډیو کې شریکوم. امید لرم چې د ټولو ملګرو خوښ شي. مننه، والسلام. ژوندي اوسئ ټول ملګري. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن نه خیږي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن نه خیږي. د بل وطن مسافري دی ګوره ساه مې د بدن نه خیږي. جار شم د خپل کلي وطن او د کوڅو نه یاره، جار شم د خپل او د وطن کلي کوڅو نه یاره. څومره کراره نیمه شپه دی چې سپوږمۍ د خپل درباره خیږي. څومره کراره نیمه شپه دی چې سپوږمۍ د خپل درباره خیږي. د بل وطن مسافري دی ګوره ساه مې د بدن نه خیږي. د بل وطن مسافري دی ګوره ساه مې د بدن نه خیږي. په سمندر پورې مې ژوند تیریږي، هر مازدیګر زما په غم تیریږي. په سمندر پورې مې ژوند تیریږي، هر مازدیګر زما په غم تیریږي. دومره راتنګ شوم د زړګي نه مې لمبه ووځي، دومره راتنګ شوم د زړګي نه مې لمبه ووځي. د بل وطن مسافري دی ګوره ساه مې د بدن ووځي. د بل وطن مسافري دی ګوره ساه مې د بدن ووځي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن ووځي. بیا تنره په غاړه د ولاړه نازولې پیغله، بیا تنره په غاړه د ولاړه نازولې پیغله. د اور لمبه دی د سپین مخ نه یې خلا ووځي. د اور لمبه دی د سپین مخ نه یې خلا ووځي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن وځي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن وځي. هغې ته وګوره په ناز ناز قدمونه کیږدي، هغې ته وګوره په ناز ناز قدمونه کیږدي. زما په ګل د کور ارمانونو جنازه ووځي، زما په ګل د کور ارمانونو جنازه ووځي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن ووځي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن ووځي. چې تا ته چا ویل چې شبیره مسافر شه، چې تا ته چا ویل چې شبیره مسافر شه. ماشوم په شان تیره ته ناس د خولې نه دی ګیله ووځي. ماشوم په شان تیره ته ناس د خولې نه دی ګیله ووځي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې د بدن ووځي. سخته ګرمي دی ګوره ساه مې. ډېره ډېره مننه شاعر احمد چمکني ورا. یقینا درته وایم چې ډېر خوند مزه وکړه شعر. کیدای شي کتونکو هم ته نه خوند مزه اخیستی دی شعر نه. څومره چې کتونکي دي چې د هر ځای کې دا که په کلي کې دي که په وطن کې دي که په مسافرۍ کې دي چې دوی غواړي چې د کور منځ پیج نه د مو شعر یا څه ټوکه یا ټکا یا څه غزل شعر شي په کوم د سکرین باندې لمبه رسي دومره بالکل متصل کولی شئ. انشاءالله بغیر ډیټر سینډ کوئ، زه بېرته جوړوم او خپل پیج نه به سره شیر کوم. لکه څنګه د شاعر شبیر احمد چمکني ویډیو مې وکړه، دا مې ډیټه هم خپله کړې وه او د شعر مې هم کړې وه. ډېر مننه دې کوم. دا د دوبۍ مسافر دی چې هر ځای مسافر دی. دا نه یم چې هر ځای که کلي وطن کې هم وي لکه موږ سره مطلب چې پاکستان کې وي، دا خلک هم ورته سینډ کولی شي. ډېره مننه، خوشحاله به اوسئ.